سلامونه نیک هیلې ملګرو، لکه څنګه چې په تیره ویډیو کې ما د یو کتاب یادونه کړې وه چې د هغه نوم دی زما پنیر چا یوړو. دا کتاب په نړیواله کچه 9 ژبو ته ژباړل شوی دی او له 28 میلیونو ټکو زیات پلورل شوی کتاب دی. نو همدې لپاره چې دا یو نړیوال کتاب دی، د ډیرو خلکو په ژوند کې مثبته اغیزه کړې ده. نو همدا ډول موږ ته یو ملګري خپل پیغام پرېښی دی، خپل اند یې راسره شریک کړی دی. سباون ورور په خپل پیغام کې دا ډول وایي: کله مې چې دا کتاب ولوستو، په خپل ځان مې باور نور هم زیات شو. ما خپل شخصیت وپېژندو او خپل ارزښت مې درک کړو، او زه پوه شم چې د یو مثبت فکر خاوند یم. زه په خپل ژوند کې د هام کرکټر لوبونکی یم، او دا کتاب زما لپاره یوازې یو کتاب نه و، بلکې د ځان پیژندنې لپاره یوه هنداره وه. ملګرو، نو دا د کتاب تر ټولو یو لوی ارزښت دی. کله ناکله موږ خپل ځواک نه پیژنو او خپل استعدادونه نه وینو او خپل ارزښت هیروو، خو یو ښه کتاب کولی شي هغه څه راوښیي چې موږ یې په خپل ځان کې نه وینو. او د سباون ورور دې پیغام زه هم ډېر وهڅولم، ځکه چې د کتاب موخه همدا ده چې انسان له خپل ځان سره مخامخ کړي، خپل فکر ته متوجه کړي او په ځان کې پټ ځواک ور وپېژني. یو کتاب د یو انسان باور پیاوړی کړي، فکر یې بدل کړي او ژوند ته یې هیله ورکړي، نو په باوري ډول چې هغه کتاب خپل رسالت ترسره کړی دی. نو د سباون ورور له ښکلو خبرو او له نیکو هیلو څخه یوه نړۍ مننه کوو. الله تعالی دې تل په خپل ژوند کې مثبت او همدا ډول ځواکمن لره. او تا ته هم همدا ډول هیله کوم چې همدا شیبه دا ویډیو ګورې، او که چیرې تا هم کوم کتاب لوستلی وي او په ژوند یې درته مثبت اغېزه کړې وي، نو حتما د خپل ان راسره شریک کړه. ستاسو د هر یوه تجربه کولی شي چې د یو بل چا د ژوند د بدلون پیل ووسي. له پراخ کتاب پلورنځي څخه تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.